د ورنجنو ورځو په کمیدو سره یې ګټه کمه شوې ده، خو دوی پرې خوښ دي. په هیواد کې د بشپړ امنیت له راتګ سره تابوت پلورونکي وایي چې کاروبار یې پیکه شوی، خو دوی ترې رضایت ښکاره کوي. اوس په ټول هیواد کې په مرمۍ او بمبار سره وژل شوي کسان شتون نه لري چې تابوت ورته جوړ کړلی شي. پخوا کاروبار ښه و، هره ورځ به ما خرڅوله تابوتونه 2 3 5 شپږ 15 شپږ نه کم نه و خرڅ. پخوا جنګ و، جګړه و، خلک خفه و، مړه به کېدو یوه کور کې 15 نفره 6 نفره. داسې ورځ به و چې ما 15 شپږ 10 15 هم خرڅ ده، یوه ورځ مې 100 هم خرڅ کړی دی. پخوا جنګونه و، اوس شکر الحمدلله جنګ شته نه، اوس کاروبار په څه پرې ولاړ دی. فیض محمد زیاتوي په راتلونکي کې غواړي چې د نجارۍ په بله برخه کې پانګونه وکړي. راتلونکي لپاره له خیره داسې پروګرام دی چې زه خپله خو نجار یم، د انورۍ جوړوم، د ودو ته د چپرکټ شو، د بلبیټ شو، دا شیان جوړوم له خیره. د په خبره که څه هم پلیر او پلور کم شوی دی، خو په هیواد کې د امن او سوکالۍ له شیبو څخه خوند اخلي. او چې په ګران هیواد کې بشپړ امن راغلی دی او خلک د امن په فضا کې د ژوند شپې او ورځې تیروي. پخوا کې به غوښتنې هم دا دي چې دولتي او خصوصي سکتورونو له لوري دي کاري فرصتونه رامنځته او په دې سره به یو پرمختللی او پرځان بس یا هیواد هم ولرو. شمس الهام، خوست ملي راډیو، تلویزیون.